ته ما سره د چیو په ځای مې قسم د تا نه به مې چا کوالو یا به یې ما ته چې نږدې نه کېږي یو بل له به څه مینه محبت ورکړو داسې زه ناستم ولی الله ستا ګیم ته قربان دې شم ما په زړه باندې ستا نوم لیکلی دی ستا نوم کې اول شی راځي جي نه ولی الله ته خو د هر چا نوم په زړه لیکې مړه هغه ولاکه زه ولاکه په زړه څه کې ولاکه په غولو یې ولیکم زه دا هغه جینکۍ دي تا ته ولی الله ته د هر چا نوم په زړه نه هغه جینکۍ ګوره ته اوس په ما دلته د پردو جینکو غیبت کې دا ته کار کې ګوره زه به تا ته بیا په شخصي کې ویم ما دې اورېده قربان دې شم زه خو پردو جینکو غیبت نه کوم ما دې هغه خو داسې دي لکه چلېدلي بوساړې وادرېدې زه به په هغه غوسه وکړم ماته پته ده تا ته خود پته ده قربان دې شم ځکه خو د سترګو خوله کې دې وادرېده دومره خوږه ده والله قربان دې شم یو به کوم کالي دی اچولی د پښتنو کالو سره ډېره ښه ښکاري مړه زما په زړه یو ارمان دی خو هغه ما اوسه پورې هېڅ چا پوره نه کړو ته بیا پوره کوې انشاءالله هغه به بیا د نږدې نه کېږي د موبایل نه دی سر باندې دی ولی الله داسې په زړه لکه د انسان خو هر څومره لکه مطلب زما په زړه چې کوم ارمان دی انشاءالله د انسان په ژوند کې یو ارمان وي که نه یو ارمان وي ګوره یو خو چې دی هغه نه واده خبره او دا نه لکه ستا داسې څه نه الحمدلله زما ټول ارمانونه پوره شوي خو یو ارمان دی انشاءالله تعالی وادې ورېده هغه به ما او تا یو بل نه پوره کوو نه ولی الله ګوره او تا واده کړی ولی الله نه ما اوس څلور بچي هم دي خو واده مې نه دی کړی نو بچی دې څنګه د کوم طرفه راغلي ګوره په سیګنل هم بچي راوړل کېږي داسې خو نه ده وادې ورېده اوس یو څه موبایل نه دې ډاونلوډ کړي نه ډاونلوډ نشته که نه خدایه پاکه صرف څلور اولادونه مې پیدا شوي دي وادې ورېده ګاونډیانو نه شوي دي خپلو خپلوانو نه شوي دي دا څنګه لکه او بالکل کېدای شي چې د ګاونډیانو په چوته تا اولاد ویلی وي خو زما د بچو په ځای دي قربان زه ورته دا وایم دا زما زوی دی خاندې ولې دا خو ته خو کېږي دا خو ته یې ولي الله نه دا وله ما هم کېښې ده که نه بیدار یو ځه مړه ته په ما باندې شکونه کې یاره ولي الله والله ما ته خو ګران وي په دې ټیک ټاک کې زه د چا سره داسې هر چا سره زه لایب نه راځم قربان دې دا ډي پي دې بدله کړه لوکس ډي پي ولګوا دې دا څه د مرڅپنه ډي پي دې لګولې مړه نور تصویران ولي الله تصویران راسره نور نشته که نه ډي پي راسره قربان ته را دې خوښه خوله په خوله شو وادې ورېده انشاءالله تعالی دا به ولګوه په ما ګرانه یې والله قسم دی که در سره ګپ لګوم زه والله زړه نه راباندې ګران ما ته پته ده ولي الله یو ته د زړه نه ریسپیکټ یو د خېټې نه یو د کلمو نه یو د لرې نه یو د شاټینګ نه ما ته پته ده والله ما وختي یو کس ما ته ویلي ته ولي الله سره لایب راځي ما ویلي که خلک هر څه وایي که نه نو ولي الله زما عزت کوي والله زما هم د خپل عزت ټول تا نه لیلام کړم والله ما خو ګرانه موږ دې مې عزت کوو ولي الله ما ورته ویلو قسم په خدای وختي مې ورته وویل زه چېرته تللې وم که نه نو ما ته یې ویل چې دغه ته د ولي الله سره لایب راځه او دا دی او هغه دی ما ورته که ولي الله څنګه دی هر سړي لکه مطلب یو انسان د غلط سره غلطي د سم سره سمي کوم جنۍ چې دی وادې ورېدې یا باید النس نه قربان دې شم وادې ورېده تا ته په زړه کې ریسپیکټ لرم ما ته پته ده په زړه مې خوړلی د ګزار د لرې لرې نه ونیسه یې شوکانو دا اعتبار مړه تا ته نه شم دلته جنۍ د وادې ورېده ما ته زړه راویښ کړ چې شی م نه دي اچولي زه پسند دې دا وګوره څوم نمبر ناسته نه سړي لور زیډ وای زوی نوم یې دی دا خو زوی نه زه چې دوبۍ له درشم ستا په څنګل به خوب کوم دا مې په زړه ارمان دی مړه جیم ته زه غټه نه شي یاره څنګل به دې کټ کوم ځان سره به یې ویستې نه قربان څنګل څنګه کټ کې وادې ورېدې زه خو نه خیر دی ولي الله څنګل تا نه ځا شکټ به کم وی بیسې نه قربان دې شم دا خو تا ما ته وادې ورېده ځان لیلام کوم هغه دې خو چې بیا د خوله خوږه کړم
ما ګرانه والله زما ټول ژوند دی خدای تا نه لیلام لیلام نه الله دې نه کړي. مړه وردش ته داسې د ځینې چې دوبۍ خوراکونه ډېر دی وادرې د غټه نشي نه ولي الله زه ځان غټېدولی نه ورکوم. افرین ګوره زه خو درته ښې خبرې کوم ګوره ښه چې زما څه لګېږي زه باید د بل دپاره ماغه ویم بلکل همداسې اوس چې سبا غټه چې زه به بیا په تا څه کوم زه به درنه سیټ وم ته به وعدې دې څه شوې خبرې دې څه شوې دا به زه څه کوم نه ولي الله والله زه چې دی که نه نو زه غټېدوله ځان نه ورکوم. تا ته پته شته زه په موبایل کې داسې اوس هم زه په موبایل کې غټه غټه ښکارم. شین چې ته کله سکې هو چې کله د افغانیانو پروګرام له لاړ شم بیا هلته څکم. دا خو زمونږ د ټوپکو تېل چې دا زمونږ چې مریض یم دا وڅکم بیا ښه کېږم. او زمونږ چې دی که نه مونږ هغه بله چیز کوو تورنۍ دود پتی دود پتی ما کله نه ده څکلی الحمدلله نه دی نه زه شوده نشم څکلی استغفرالله. قسم دی زمونږ په اونلی کور کې به وادرې د واحد یو ماشین چې څکو نو ټول کور به وادرې شیدو چې څکو بس زه نو تاسو پاکستان ته راغلي زما پاکستان کې پیدایش شوی دی زما پاکستان کې ژوند شوی دی زه هلته پیدا شوی ملکان درګۍ کې اوس هم زمونږ هلته انډیوالان دوستان شته. زمونږ په سوات کې هم ستاسو ډېر لکه مطلب ډېر افغانیان شته ډېر زیات دي هلته په سوات کې زمونږ ګاونډیان ما ستا د پلار هم ډېر خوږ سړی دی زه هم جوادر څټې ښکل کوم راشه که نه ښکلي کوه وایي زما پلار وایي زما زړه وایي چې ته ما په دې تندي تندي ښکل انشاءالله تعالی یو بل به بیا هلته ډېر ښکلی او راښکلی ورته وکړي زه درشم وایي زما زړه وایي چې ته ما په دې دواړه مخه ښکل کړی قربان دې شم ما دې ورېږه وایي ته داسې خوږ یې لکه دا کاوه چې قربان دې شم ته چیني به پکې نه اچولې خوږ نه دی ښه وایي د ولی الله سره واده وکړه ولی الله دا خلک وایي د دو سره زه څه وکړم قربان دې شم دا ډېرې خوږې خوږې خبرې کوي خو ادرې په دو باندې خدای نه امینوږي موږ خو نه شو کولی که نه په خلکو پسې تړل پرانستل کوي نور زړه نه زړه ته لاره تلې پاپوس نه پاپوس ته لاره تلې ګوره فیصلې په اسمانونو کېږي وادې ورېده ولی الله زما پلار وایي ګیم دې مبارک شه مننه ورته قربان دې شم والله تا جنت ته چل جوړ کړی دی وایي د ولی الله په زړه کې باچا ده هغه زما په دې ټیس کې پراته ده ته د سړي لورې وادې ورېده ته په پردو ته کمنټ کې څه لای ګورې تا خلک په عذابوي ټریک جوړی ټریک جوړی هغه د سړي زامن نه دي و جاقه جوړی ټریک نه جوړی وعلیکم السلام ستا په لکۍ خپې کې زما بادشاه چې تار چېرته پړته را دې خو که وادې ورېده پلار دې هم ناستې خدا حلاله ده وادې ورېده دلته د جینکۍ زړونه رالیږي او چپې رالیږي ورته شی نه مه رالیږئ صحیح ده دلته په بل سړي باندې ډېر غټ تاثیر کوي صحیح ده قربان دې شم نه جاني نه پهچاني تاسو ما ته چپې رالیږئ وادې ورېده تاسو څه کوئ دا شرمول کوي ولی الله مه رالیږئ که نه د سړي لورګانې شئ مه رالیږئ دا چپې ماشاءالله دې پوزه کې دا مخکې سخت خوند کوي مړه مې راوباسه وسه نه راوباسم ولی الله صحیح مې کړو وایي love you bro په ما خو ګرانه زړه نه زړه ته لاره تلي زه نه پوهېږم وادرې ته ځم چې په دې زړه کې مې ټوله ځای کړی وی ولې نه ولی الله زما هم په زړه کې اوسېږي که نه قربان دې شم زما هم په زړه کې اوسېږي زه لږ لږ شرمېږم هم خو څه وکړم ځان مې کنټرول کړی دی نه
ولی الله په کلاره مه شرمېږه زما هسې خلک شرمېږي مړه زه نه شرمېږم شیطان مې شرمېږي اش نقلي شیطان دی چې ستا نه شرمېږي صدقه پټان ولی الله مړه ستا مینه وال زما ایډي نه فالو کوي که نه فالو کړی د قسم نه ما وویل چې د ګیم په ورځ به زه تا پیدا کړم په خدای که مې پیدا کړي ما وویل چې ستا د 1 ملیون فالوور برابر شي قسم دی دوستانو ټولې در سره فالو کوي ته خو تا مونږ ته کتل هم نه مړه مړه داسې یو چپه مپه به دې رالیږلی وی نو په کمنټ کې به تا پسې زه وګرځېږم په دې ونیم ولې نه ولی الله رالیږلي مې و درته یا بیا رالیږلې مې درته ما خو پیدا هم نه کړلی اوس څه شی به دې رالیږلی وی وا دې ورېده ما به هم لږ کتلی را کتلی وی ګوره په هغې ټایم کې چا په سړي پسې ونقلي وا دې زړې ګوګلې درته دعاګانې کوي نو موږ به چې او هغه ماشاءالله دونه خلک و چې زموږ پکې پته هم نه لګېده نو څوک خو ته وې بلو 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 خو دغسې خلک بارۍ خو څوک نه و راغلي په ځان دې پام کوه قربان والله زما خو خېټه خوږېږي والله الله پامان الله پامان ولې دوستانو دا دی الله ورک شو